اوس معلومات یې دغه دی چې طالب پښتانه طالبان یې مکمل خالص الله کړي دي. فاریاب کې جګړه د طالبانو په خپل منځي نښته کې یو پښتون طالب وژل شوی او 4 نور ټپیان شول. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په فاریاب کې د پښتنو او ازبک توکمو طالبانو ترمنځ د نښتو او اعتراضونو په لړ کې یو طالب وژل شوی او د یو ملکي کس په ګډون 3 نور ټپیان شوي دي. په فاریاب ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو مسؤلینو د جمعې په ورځ د مرغومې په 40مه ویلي چې دغه پیښه نن سهار د طالب ځواکونو د خپل منځي نښتې په پایله کې د دغه ولایت په مرکز میمنې ښار کې رامنځته شوې ده. همداراز د سرچینې په وینا په دغه نښته کې یو ملکي کس هم ټپي شوی دی. د فاریاب ولایتي روغتون مسؤلینو هم تایید کړي چې تر اوسه یو مړی او د یو ملکي کس په ګډون 4 ټپیان دغه روغتون ته لیږدول شوي دي. د دغه سرچینې په وینا وژل شوی کس له پښتنو طالبانو څخه و. ویل کېږي چې د فاریاب ولایت مرکز میمنې ښار کې وضعیت په پوره توګه پوځي دی او ښاري کمربندونه هم د ازبک توکمو ځواکونو په واک کې دي. سیمه ییزې سرچینې زیاتوي چې په ښار کې پښتانه طالبان نه لیدل کېږي. په فاریاب کې عیني شاهدان وایي چې په میمنه کې پښتانه طالبان بې وسلې شول. په ورته وخت کې د ازبک نژاد یو مهم قماندان مخدوم علم د خلاصون لپاره د عدالت غوښتنې اعتراضونه له پیل سره سم د فاریاب په مرکز میمنې ښار کې اعتراض کوونکو پښتنو طالبان بې وسلې کړي دي. عیني شاهدان وایي چې د ازبک پوځیانو د پښتنو وسلوالو طالبانو پوځي تجهیزات هم له ځان سره وړي دي. د طالبانو حکومت وایي چې مخدوم علم د ځینو راپورونو په اساس د پښتنو ګډوډیګنو لپاره نیول شوی و. د ویلو ده چې د فاریاب ولایت خلکو د طالبانو لخوا د ازبک قماندان مخدوم علم رباني د نیول کېدو په غبرګون کې اعتراضونه پیل کړ چې په پایله کې خپل منځي جګړه رامنځته شوه. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.